شپه داسې راغله زموږ مشر فوټبال کولو، هغه هم د پلار نه یې پټ کولو، نو مېلمانه ورسره راغلي وو فوټبالرانو. نو کله چې راغله نو خبر شوي چې نوروز هم کرکټ کې او ټینس بال کې په هغه علاقه کې. بیا ورته ویلو چې ولکه دلته د افغانستان ملي ټیم جوړیږي ته هغې ته ولې نه ورځې؟ او اعلانات لګېدلي دي په پېښور بازار کې، کیسه خوانی، خیبر بازار، په دې علاقو کې کوم ځای کې چې افغان مهاجرین دوکانونه به زیات وو. نو ته کولی شې چې هلته ټرایل ورکړې، امتحان ورکړې. دا مېلمنو دا مېلمنو ما ته دا خبره وکړه که نه، ته کولی شې چې هلته لاړ شې ټرایل ورکړې، امتحان ورکړې. ځکه پېښور ښار موږ نه تقریبا 1 ساعت مزل و او فاصله باندې و. نو بیا ما چې دا ښه خبره ده، نو موږ د علاقې هلکان راټول شو، په سبا باندې لاړو. چې لاړو پېښور شاهباغ ورته یې مشهور شاهباغ دی، شاهي باغ په نوم باندې دی. هلته نو ګورم افغانان په جمخانه کرکټ ګراوند کې راټول دي، کتار خلک ولاړ دي او لوبې کوي، او څوک پیټ کېږي، څوک بال کوي. نو دلته موږ خپل نوم ثبت کولو چې هغه دی ته څه کاره یې؟ زه خو بیټسمین یم. وایي راشه پیډونه واچوه. نو زه اوس تر دې وړاندې هډبال اول ځل دی، نو ما چې زه څنګه پیډونه واچوم؟ دا خو تاسو راوتړئ، زه په پیډونو څه پوهېږم که نه. وایي دا داسې یو کس کېنولی، بس هغه پیډونه راتړل. نو کس چې و هغه خالقداد نوري و، ازموینه یا ټرایل خالقداد نوري و. هغه هلته ولاړو، نو هغه یې ما نوم ولیکلو. نو خدای شته موږ هغه کوم ځینې بالرانو بالینګ وکړه، ځینې بیټینګ وکړه، خو دوی دغه ځای چې دی د 3 ساعتو دپاره په کرایه نیولی و. نو د دې دغه نټ چې ورته وایي، دغه پچ چې پکې د دې ویشتنګ ځای، نو هغه کس راغی وایي تاسو وخت پوره شو، وایي زه یې ماجر وم. هغه لفظ مې زم په مغزو کې دی که نه، وایي زه یې ماجر وم، ستاسو وخت پوره شو. ډېر دردونکې خبره وه، ډېر یې خفه کړم که نه. یو خو دا و چې ما امتحان ورنه کړ او دا خبره وکړه. نو وایي زه بس ختم شو. کوم نومونه چې لیکلي، نو ما خالقداد ته ویم چې وروره نوم خو یې ما نه و زده، وروره ما نه خو ته امتحان ونه خیست. ته یې وایي چې ته بیټینګ که بالینګ کې؟ ما زه خو بیټسمین یم. وایي تا نوم راغی. ما څنګه راغی؟ وایي چې ته د سبا وایي راشه، چېرته راشه؟ یو جومات و، هلته به تاسو نومونه لګېدلي. چې راغلم نوم ګورم، زما نوم پکې و. ما دا څنګه خبره ده؟ نه یې لیدلی، نه امتحان اخیستلی. خو خیر زه لږ زړه کې شکي شوم چې دا څه کیسه. نو 2 ورځې مې تمرین وکړو، 3مه ورځ مې ورته وویل چې یو خبر ته کومه